مونږ کې هله افغانان ورونو و چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي سار یو ویډیو راغلی و چې په تورخم کې د افغانستان طرف ته سرحدین هغه وروره یو چوکر علی یو زموږ اساسي مور یا خورکۍ هغه په چکو وخی افغانان ورونو دا ویډیو یو نیم کال مخکې نه ده زما دا ویډیو ډیره شیر کوي د دشمن د قصد شیر کوي ځکه دشمن وخته چې دا زمونږ د افغانستان د نظام په خلاف د ننګرهار د والي صاحب په خلاف باندې دغه شان یو کار وکړي چې هغه بدنام کړي او دنیا ته د هغې یو مخ وښیي زما اوس ضیاءالحق مرخیل صاحب سره خبرې وشوې نورو خلکو سره زما خبرې وشوې افغانان ورونو ما ته ویل چې دا یو نیم کال مخکې ویډیو ده زه والي نه وم ویل ضیاءالحق مرخیل صاحب راته ویل چې د هغه وخت کې دا ویډیو شوي خو دا کسان موږ ټول د وظیفو نه خوا کړي دي هغې وخت کې خو افغانان ورونو موږ بخښنه نه غواړو د خپل ویډیو یا د خپلو پوسټونو ځکه موږ او تاسې په ایماندارۍ باندې د وطن سره لیونۍ مینې په خاطر باندې ویډیوګانې وکړه پوسټونه هم وکړه خو هغه منافقینو ته ویو هغه تورمخو ته ویو چې د الله په نیت به تاسې څه جواب ورکوئ چې تاسې یو داسې یو نیم کال مخکې پوسټ هم راواغستو او غوښتم چې د افغانستان حکومت غوښتم چې د ننګرهار د والي یا د ننګرهار چارواکي تاسې بدنام کوئ دا موقع تاسو ته موږ چېرته هم نه درکوو ځکه میډیا اوس د ځوانانو په لاس کې ده اوس الحمدلله په ملیټونو دا ویډیوګانې په لکاو خلک ګوري نو افغانان ورونو د هغې ویډیو ما خپل عکس هم دلته لګولی چې کوم سار ما هغه ویډیو کړې وه د هغه خورکۍ د هغې مور په باره کې او د تاسې نه دا کومه چې دغه ویډیوګانې چې کوم دغه ویډیو دي دا ټولې ډیلیټ کوي او سم پوسټونه سم لیکل د والي صاحب دپاره وکړي او د افغانستان د حکومت دپاره وکړي د افغانانو دپاره وکړي موږ به د خپل د حق اواز اوچتو هر ځای کې چې ظلم کېږي موږ به د هغې په خلاف یو مګر هم څوک هم چې منافقت کوي د هغې بیا په ډبل خلاف یو زنده باد زموږ افغانستان زنده باد زموږ ضیاءالحق مرخیل صاحب ډېرې ښه خبرې ما ته وکړې ما ته ویلې چې دلته دې طرف ته مشکلات به څه ناڅه وي خو ډېر مشکلات چې دي پاکستان طرف ته زموږ په لاس کې نه دي هغه د هغې کار دی نو دا خبرې څه ناڅه صحیح وه خو بیا هم که ظلم کېږي په تورخم کې هر څوک یې کوي موږ ته ویډیو رالیږي موږ ته وروره دغه رالیږي ثبوتونه موږ به مواد اوچتو انشاءالله موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې هغه زما په تورخم کې زما د خور یا زما د مور یا زما د ورور یا زما د سپین ږیرې بېعزتي وکړي هېڅکله به دې کار ته موږ پرېنږدو دښمنه نن ستا منافقت دغه دی په ملتونو کې دغه دنیا ته مخ ښکاره کړو چې سهارنۍ دې کوم دغه کړی و حرکت هغه ستا منافقت و هغه دروغ و هغه یو نیم کال مخکینۍ ویډیو وه خو موږ ظلم ته ظلم یو چې په هغې وخت کې شوی بیا هم په هغې خلکو موږ نالت یو خو هغې خلکو سزا ورکړ شوې ده ورته هغه ټول د وظیفو نه خوا کړي دا نوې ویډیو نه د افغانان ورونو دا ویډیو هم شیر کوي او هغه زړه ویډیو چې ده هغه ټول یې لرې کوي او زما ویډیو هم لرې کوي او دغه ویډیو افغانانو ته ورسوي چې حقیقت دا دی زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان ملي ځواک افغانانو دا ویډیو نه تاسې دا ویډیو مو ګورئ چې کوم ویډیو زه خبرې کومه دا یو نیم کال مخکې شوې ده او دښمن غوښته چې په دې تبلیغات او په دې شیانو باندې زموږ د افغانستان حکومت او د ننګرهار صاحب والي ضیاءالحق مرخیل صاحب بدنام کړي خو دښمنه تا ته موږ هېڅکله ټایم نه درکوو دا زړه ویډیو ده تا په منافقت باندې کړې وه موږ ستا منافقت دنیا ته وښودو او زموږ ایمانداري معلومه شوه چې موږ په وطن خفه کېږو موږ په ښه ولس خفه کېږو مګر تا غوښته چې زموږ ولس هم بدنام کړي او تا غوښته چې زموږ حکومت هم بدنام کړي دې هېڅکله هم تا موږ پرېنږدو نو دا ویډیو شیر کړئ او دا ویډیو وګورئ Hello.